بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ احناف یو، په احکامو کې د امام صاحب په مذهب او په عقیده کې د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله په مذهب. خلک دا اعتراض کوي چې دا څنګه کېدای شي چې په یوه مذهب کې دوه مذهبه. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا اعتراض اصلا هغه چاته پیدا دی چې هغه د مذهب په معنا باندې پوه نه وي چې مذهب څه ته وایي. ګوره ته لږ دقیق متوجه سه دوه خبرو ته. یوه خبره دا چې اصلا د دین احکام خو په قرآن او احادیثو کې دي، خو په قرآن باندې پوره پوهاوی او د دې لسګونو زرو مسائلو استنباط د قرآن او د حدیث څخه دا ساده کار نه دی. دا د هغه خلکو کار دی چې هغه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې وه، د پیغمبر علیه السلام په اقوالو، افعالو، اعمالو او حالاتو ښه خبر وه. نو په دې لحاظ باندې چې موږ کله یو مسله په کار سي خپله د قرآن او د حدیث څخه استنباط کولی نسو، نو تر خپلې رایې، تر خپل نظر او تر خپل ګمان او تر خپل فکر د مذهب د عالم قول د هغه تحقیق بهتر وبولو. دې ته مذهب وایي. او دا مسائل څو ډوله دي. یو هغه مسائل دي چې هغه خپله په قرآن ثابت دي، لکه الله فرمایي اقیم الصلاة لمونځ وکړه. په دې کې خو د مذهب ضرورت نشته، نو دا خو خپله په قرآن ښکاره په قرآن ثابت دي. واتموا الصیام الی اللیل، په دې کې د دې ضرورت نشته چې سړی ووایي چې روژه نو فرض امام صاحب وایي. هدې موږ خپل قرآن دا وایي، نو د امام صاحب او د مذهب ضرورت نشته. یو هغه مسائل دي چې په قرآن او په حدیث کې ثابت وي، او دغه یو آیات کې یو حکم ثابت وي، په بل آیات کې بل حکم ثابت وي، یا په یو حدیث کې یو حکم ثابت وي، په بل حدیث کې بل حکم ثابت وي. دلته چې دا حکم ټکر سره راغلی، نو د دغه ټکر د ایستلو لپاره موږ د مذهب یو عالم ته مراجعه کوو چې دغه ټکر موږ څنګه وباسو، د خپل رای، تر خپل نظر او تر خپل اجتهاد د دغه امام ابو حنیفه رحمه الله قول بهتر وګڼو، ځکه علیه السلام ته نږدې دی. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې ګوره موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یو، د ده شخصي مقلدین نه یو، موږ احناف یو. موږ احناف یعنی په حنفیت کې داخل یو. د حنفیت یو چوکاټ دی، پر دې چوکاټ باندې دا یو قانون دی، په سلګونو په زرګونو علماو کار کړی دی. په دې چوکاټ کې په حنفي مذهب کې یو قول چې د امام ابو حنیفه رحمه الله راجح بلل سوی دی، په هغه عمل کوو. بل قول بیا د ده پاته سوی دی، د شاګرد قول بهتر بلل سوی دی. بل ځای کې بیا د بل شاګرد قول بهتر بلل سوی دی. په عقایدو کې بیا د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله اقوال بهترین بلل سوي دي. دغه حنفیت د ننه یو چوکاټ دی، دا یو قانون دی. په دې قانون کې د دغه مجتهدینو علماو رای دا پرکیږي. وروسته علماو تر 1000 کاله زیات پر دې قانون باندې کار وکړي. د هر عالم قول چې به یې قوي وبالي هغه فتوا ده. موږ احناف یو، په حنفیت چوکاټ کې داخل یو، نو ځکه په احکامو کې کله د امام ابو حنیفه رحمه الله، کله د امام ابو یوسف رحمه الله، کله د امام محمد رحمه الله، او کله د صاحبینو، کله د شیخینو. په عقایدو کې د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله شخصي مقلدین د یو فرد موږ نه یو. دا څو مذهب نه دي، دا یو مذهب دی. او مذهب دا د قرآن د حدیث څخه جلا شی نه دی، فقط زموږ استاذ دی، د قرآن د حدیث څخه مسائل راچڼلې دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.